کارګرې ادارې ادعا کوي چې د طالبانو مشر څو کاله مخکې مړ شوی، خو طالبان یې تشې اوازې بولي. بشپړ حال په ویډیو کې. سلامونه د ژوندون پریس درنو لیدونکو. په یوه نوي پلټنیز ریپورټ کې د ځینو څارګرو له خولې ادعا شوې چې طالبانو مشر څو کاله مخکې مړ شوی. فرانسوي خبري اژانس فرانس پریس په یو پلټنیز ریپورټ کې ویلي یو شمېر بهرني څارګرې ادارې پر دې باوري دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده څو کاله وړاندې مړ شوی دی، خو طالبان دا تشه اوازه بولي او ټینګار کوي چې مشر یې ژوندی دی او په وینا یې څو اونۍ مخکې د کندهار په حکیمیه مدرسه کې وینا هم وکړه. فرانس پریس خبریال کندهار ته تللی چې د هغو ګونګو څو په اړه له خلکو او طالبانو وپوښتي چې ادعا کېږي د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په یوه چاودنه کې مړ شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس د کندهار ولایت سپیروان کلي کې د هغه کور ویډیو هم اخیستې چې ویل کېږي د طالبانو اوسنی مشر مولوي هیبت الله اخندزاده اصلي کور دی. په دې ویډیو کې ښکاري چې دا یو خټین کور دی چې د ټوټې توره پرده یې پر اوسپنیز کانټینري دروازه ځړېږي. د هغه د مرګ په تړاو تر دې مخکې هم ادعاوې شوې، خو پر افغانستان له تېرو 4 میاشتو له واکمنۍ سره طالبانو تر اوسه داسې کوم سند نه دی وړاندې کړی چې وښیي چې مشر یې ژوندی دی. د افغانستان مخکني حکومت یو امنیتي چارواکي فرانس پریس ته ویلي اخندزاده څو کاله وړاندې مړ شوی او د کابل په نیولو کې هغه رول نه درلود. دی وایي 3 کاله وړاندې دی د کوټ ښار په یوه مدرسه کې ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. د اژانس لیکي چې څو بهرني استخباراتي ادارې ځینې وخت په لږ توپیر سره دا نظر تاییدوي. د سیمې د یو امنیتي سرچینې په حواله ویل شوي چې د هیڅوک د اخندزاده د مرګ تایید نشي کولی، خو هیڅوک یې ترې انکار هم نشي کولی. د امریکا دفاع وزارت او مرکزي استخباراتي ادارې CIA د دې ریپورټونو په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. که څه هم طالب چارواکو په کلکه دا اوازې رد کړي او ویلي دي چې هغه کندهار کې دی ژوندی دی او له چارواکو سره لیده کاته کوي، خو له ډېرو خلکو سره دا پوښتنه شته چې د طالبانو مشر ولې لږ تر لږه په ویډیويي پیغام کې نه راښکاره کېږي. مولوي هیبت الله